د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موږ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د هندو ورځپاڼې خبر ورکړی ویلي دي چې هیواد یې پلان کې لري چې ژر بیرته افغانستان کې خپل سفارت له سره پرانیزي. ورځپاڼې ویلي واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته یې کابل کې پر سفارت هیڅ کوم ډول تیری نه ده شوی او د افغانستان اسلامي امارت سرتیریو له سفارت کلکه ساتنه کړې ده. بل ورته د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره د سعودي عربستان دغه پریکړه هرکلی کړی چې له مخې نن کابل کې دغه هیواد بیرته خپل ډیپلوماټیک فعالیت پیل کړی دی. اعلامیه وایي د سعودي عرب 14 ډیپلوماټان کابل ته رسېدلي او کونسلي خدمات یې له سره پیل کړي دي. بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکا سره مذاکرات ګټور وو. بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکا لوري سره یې ګټورې خبرې لرلې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د عبدالقاهر بلخي په ټویټ پیغامونو کې ویلي چې د امریکا او افغان لوري ترمنځ 2 ورځنۍ خبرې پای ته رسېدلې دي. د په وینا په دې مذاکراتو کې پر 2 اړخیزو اړیکو، اقتصادي او سیاسي مسایلو او بشردوستانه مرستو خبرې شوې دي. افغان لوري له امریکا غوښتي چې پر افغانستان خپل بندیزونه پای ته ورسوي، کنګل شوې شتمنۍ ازادې کړي، بشردوستانه مرستو ته لار پرانیزي او سیاسي مسایلو له بشردوستانه فعالیتونو بیل کړي. همداراز د دواړو لورو تخنیکي ټیمونه هم پر بیلو 2 اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي او ټینګار شوی چې دغه ډول مذاکرات باید دوام وکړي. د امریکایي لوري مشري ټام ویسټ او د افغان لوري مشري بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکي کوله. افغان لوري امریکا ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان باید د هیڅ امنیت ته خطر نه جوړیږي. نو له همدې امله امریکا ته پکار ده چې خپل بندیزونه او فشارونه پای ته ورسوي. او کمیر راتلونکي اونۍ د کابل تشکوند پروازونه پیلوي. کمیر هوایي شرکت خبر ورکړی دی چې تر میاشتو ځنډ وروسته به راتلونکي اونۍ د لومړي ځل لپاره د کابل تشکوند او تشکند کابل ترمنځ الوتنې پیل کړي. د یاد هوایي شرکت رئیس زمري ګمګار ویلي چې راتلونکي اونۍ به دغه شرکت د افغانستان او ازبکستان ترمنځ 2 اړخیزې الوتنې پیل کړي. د خبر وروسته تر هغه دی چې نن د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړی استازي عصمت الله ارګشیف په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت له چارواکو سره لیدنې کړې دي او دواړو لوریو د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو پر پراختیا ترڅنګ پر نورو مهمو مسایلو خبره اترې کړې دي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چارې.